مایک پایمپو ولسمشر غني او عبدالله هڅولي چې ګډ حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پایمپو ولسمشر غني او عبدالله دې ته هڅولي دي چې یو ځل بیا دې ګډ حکومت جوړ کړي. د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پایمپو نن کابل ته راغلی دی چې اول یې ولسمشر غني سره لیدنه وکړه او له هغه وروسته یې له عبدالله سره لیدلی دي. ویل کېږي چې د مایک پایمپو کابل ته راتګ د سولې او د ټاکنو د بحران پای ته رسولو په موخه دی چې له دواړو لوري سره هغه خبرې کړې دي. د ځینو راپورونو په وینا مایک پایمپو ولسمشر غني او عبدالله دې ته هڅولي دي چې ګډ حکومت دې جوړ کړي او د ټاکنو دغه کشالې ته دې د پای ټکی کېږدي. د یادولو ده چې په 2014 کال کې د جان کیري په هڅو د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي په نوم ګډ حکومت جوړ شوی و او لا هم د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د واک د ویش په سر خبرې روانې دي ځکه چې عبدالله د ټاکنو پایلو له منلو انکار کړی و او د ولسمشر غني سره سم په خپله هم د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي وو. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.